د پاکستان او د اسلامي امارت د واکمنۍ ترمنځ کړکېچ نور هم سخت او ترینګلی شو. ډیورن فرضي کرښې ته له څېرمه سیمو څخه خلکو ته د وتلو امر شوی او د نوموړې واکمنۍ تعزیدمي ځواکونه هم په یاده سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. خلکو ته د جګړې له کبله د سیمې د پرېښودو خبرداري راپور لرو، خو پیل د دغې جګړې په اړه د امیر خان متقي پر څرګندونو کوو. امیر خان متقي له هندي رسنیو سره په مرکه کې ویلي چې طالبان له هیڅ هیواد سره جګړه نه غواړي. هغه وایي د افغانستان له شپږو ګاونډیو هیوادونو څخه یوازې پاکستان له اوسني وضعیت څخه ناراضه دی. موږ نه غواړو چې له هیڅ هیواد سره جګړه وکړو. متقي زیاته کړه اوس په افغانستان کې سوله او امن دی. زموږ له شپږو ګاونډیو څخه یوازې پاکستان ناراضه دی. پاتې 15 ګاونډیان خوښ دي. د هغه په وینا دوی له خپلو ګاونډیانو سره ښې اړیکې لري او له پاکستان پرته نور ګاونډیان ترې راضي دي. د فرضي کرښې په اوږدو کې د طالب پولساتو او پاکستانیو پوځیانو ترمنځ وضعیت ترینګلی دی. امنیتي سرچینو حریت راډیو ته ویلي د پکتیکا په انګور اډه سیمه کې خلکو ته د کورونو پرېښودو امر شوی. سرچینې زیاته کړي له دې وروسته چې سیمه خالي شوه د اسلامي امارت امنیتي ځواکونه په سیمه کې ځای پر ځای شوي. د یادې سرچینې په وینا تر اوسه کومه نښته نه ده شوې، خو امنیتي ځواکونه په بشپړ ډول چمتووالي کې دي. له خوست څخه سرچینو ویلي چې د ځاځي میدان په سیمه کې له پرون ماښامه پیل شوې جګړه اوس پای ته رسېدلې ده. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.